خرم صاحب خپله بهرني هیوادونه په افغانستان کې په رښتیا سره جګړو ته لمن وهي که د سولې غوښتونکي دي لکه په دا وروستیو کې چې امریکا او ناټو حتی ویلي دي چې په افغانستان کې نور د جګړه موږ د نظامي لارې نشو حلولی او داسې اوازې راپورته کړي چې باید د طالبانو سره د مذاکراتو له لارې دا ستونزه حل شي. آیا په رښتیا د دوی خبرې تر لاندې خو به دوی کوم بل پلان نه لري چې دلته د سوله راوړاندې کوي او د سولې مذاکرات او بله خواته بیا خپل پوځیان رالیږي او د ځای کې که تاسو شهیدان یاستئ چې په هرات، قندوز، په لوګر کې حتی په کابل کې په بېګناه او په عامو خلکو بمبارۍ وي او بېګناه خلک یې وژل، د سولې نوم راخیستل او بیا هوایي بمبارۍ کول دا څه ډول تاسې ارزوئ؟ ول خو به زه درته ووایم چې د دې سولې کلمه صرف د دې دپاره امریکایان کاروي چې خپل هدفو ته ورسیږي. ځکه که چیرې امریکایانو سوله غوښتی او دوی رښتیا سولې ته په افغانستان کې ژمن وای له هغه اوله چې کله د بون کنفرانس دایرېده دوو ډلو ته دوی عضویت ورنکړي، یو حزب اسلامي ته او یو طالبانو ته. که چیرې دوی رښتیا هم په افغانستان کې یو سوله ییز نظام غوښتی او چې یو داسې یو نظام د افغانستان کې جوړ شي چې ټول افغانان په اتفاق وي پکې، نو طالب او حزب اسلامي به دغه 14 کاله 11 کاله به نه وژل، د طالبانو او همدارنګه د حزب اسلامي غړي به نه وژل او په غواله کې به دوی ته غړیتوب ورکړی و د بون په کنفرانس کې تر څو یو ملي حکومت رامنځته سي. خو امریکایانو داسې ونه کړله، د بون په کنفرانس کې داسې یو نظام منځته راوړه چې هغه افغانانو هېڅ په خوب کې هم نه راتله چې داسې یو نظام په افغانستان باندې حاکم کیږي. همدارنګه که موږ تاسې د امریکا نظامي هډو ته وګورو، د امریکا نظامي عساکرو ته وګورو، د امریکا نظامي جنرالانو ته وګورو، دا هېڅکله دې ښکارندویي نه کوي چې امریکا دې په رښتیا هم دلته د سولې لپاره راغلي وي یا د سولې ته دوی ژمن وي. ځکه د نظامي عسکر دنده دا نه ده چې دی به سوله راوړي، دغه دنده دا ده د نظامي چې هغه محاربه وکړه. دوی راغلي دا جنرالان د دوی د دې لپاره راغلي دي، دوی د عساکر د دې لپاره راغلي دي، دوی د قطاعات دا اډې چې دوی دلته غواړي په افغانستان کې دا صرف یوازې او یوازې د جګړې لپاره راغلي دي. څه وخت مخکې د همدارنګه د امریکا بهرنیو چارو وزیر هم په دې باندې ټینګار وکړ او دا په ښکاره سره وویلې چې موږ تر هغه پورې په افغانستان کې جګړه کوو چې تر څو یو طالب هم په افغانستان کې موږ به جګړه کوو. په حقیقت کې دوی د جګړې لپاره راغلي، د افغانانو د وژلو لپاره راغلي دي، دوی هېڅ وخت د سولې لپاره نه دي راغلي. د امریکا په ضد هم تر اوسه ولاړ نه وو او کورونه بمبارۍ وشي، په کورونه بمبارۍ همدارنګه د خلکو عزتونه لوټ سوله، د خلکو نوامیس ته په سپکه سترګه وکتل سوله، خلکو کورونه د بېګناه خلک ووژل سوله. تاسې وګورئ په لوګر کې عام خلک ووژل سوله، په هرات کې ووژل سوله. په دا اوسه کې په دا لنډ کې به موږ تاسې ووایو همدارنګه بهرني ځواکونه په افغانستان کې جګړو غځول او جګړو ته لمن وهل. په دې لنډ موږ تاسې په دا پلازمینه کابل قرهباغ ولسوالۍ کې په عام واده باندې په کوزده باندې بمبار وسه. دغه ټول حادثې دي چې د ولس احساسات راپاروي او غواړي چې دا جګړه اوږده سي او د جګړه نور هم که چیرې امریکایان سولې ته رښتیا ژمن و، طالبانو واضح پیغام ورکړ چې موږ د امریکایانو د وتلو مهالویش دې وټاکل چې موږ سولې ته آماده یو. څه وخت مخکې چې ځینې سیاسي چارو کارپوهان او همدارنګه ژورنالستان د قطر دفتر کې ناسته درلودله چې مطمئن صاحب هم پکې ګډون درلود، بیا مطمئن صاحب وروسته کتاب پې ولیکه. هغو طالبانو د قطر دفتر دغه خبرې ټولې ومنلې چې امریکایانو د وتلو مهالویش دې وټاکل چې موږ سولې ته مقدماتي توګه غاړه ږدو. مومن صاحب